یو کس تپوس کړی ده، بعضې اقوام داسې دي چې هغوی په لور خور باندې پیسې اخلي. بعضې اقوام شته زموږ په دې پاکستان کې هم هغوی په لور خور باندې پیسې اخلي. نو زمونږ فقهای عظام فرمایي او دا خو شریعت کې شغار دی ته وایي شغار. یو د دې ښځې خپل حق ده حق مهر، نو دا خو د دې ښځې حق ته که خاوند دې ښځې ته مهر ورکي نو دا د دې ښځې حق ده. پلار له دا اجازت نه ده چې دا پیسې والي او په دې باندې کاروبار شروع کړي. نه، اصیل خرڅول یو سړی ده لور چې وادوي نو لور باندې پیسې اخلي، په بچي باندې ولې په زوی دې پیسې ولې نه اخلي؟ څنګه چې دا زوی د تا نه پیدا ده دکه رنګې دا لور د تا نه پیدا ده. څنګه چې د بچي دپاره ته د واده انتظام کوې دکه رنګې دا لور دې ده د دې دپاره هم ته ساما دغه وادولو دپاره او په نکاح کې چې څه ورکوې د هغې دپاره وله تیاری او که د خپل وس مطابق. بعضې خلک وي دومره مهر کیدي بې غریبانان خفه وي. زموږ شریعت مطهره دا حکم کړی ده چې ګورې مهر کم وي نو هغې کې برکت ډېر زیات وي. بعضې خلک وي 10 تولې سونه ولګوي مهر کې بیا ورکولی نه شي، او بعضې پکې لا نور پکې ډېر زیات ورکي بیا نه شي ادا کولی. نه، مهر کم لګوه. نو کمې ښه ده چې سړی ورکوي، لور ورکوي، خور ورکوي او په دې باندې پیسې اخلي، نو شریعت مبارک وایي دا حرام دی. ګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې خدای پاک جل شانه به د قیامت په ورځ باندې هغه انسان ته غوسه وي چې کم سړی اصیل خرڅوي. اصیل الحمدلله موږ ټول اصیل یو که نه؟ د انسانانو غلامان داسې پخوا به غلامانو نو غلام خرڅولی شي مانډۍ کې، داسې خرڅولی شي لکه موږ چې دا مانډۍ ته وځو څاروي اخلو. او اصیل سړی خرڅول دا حرام دی ورونو. نو په لور خور باندې پیسې اخیستل دام شریعت مبارک حکم کړی دی چې اخیستل پې حرام دی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین.